نو ما پسې بیا د هغه مشاعرې نه پس شیر علي باچا په دغه وخت کې یو صرف سړی و چې هغه به مزاحیه نظمونه وي فرید خان بابا نه هغه پیپ پړک وایي چې به وي بیغ میغ پیپ پړک هغه د اشغال شاعر و که غوښه خوا نه وه خلکو ولې به خوړی دا یو نظم هغه لیکلی نو بیا زما دا شاعري چې وه دې کې کوم اوریجنل چې ما په هغه خپلو شاعرونو کې پیش کړي دي نو هغه ټکي چې دي هغه دلته کې اوس پښتانه هم نه پېژني لکه ما چې کوم غم جړلی دی چې ټایي مې غاړه کې سر باندې دله نو دا ټایي و دې ټایي ته زه غلامي وایم بلکل ما دا غم جړلی دی چې ای زما پوستونه وروره زما په غاړه کې خو هغسې ده ټای ده ټایي ته زه غلام یم بلکل اوس هم غلام یم کني د جغ نه مې سر وویستی دی د انګریز د غلامۍ نه د جغ نه مرسډیز دی ځان مې خوب کړی دی خوشحال خو دغه زما کمره ټای مې مره کېده دا بله غلامي ده نو دا ټکي بیا بعضو خلکو خوښ کړو نو ما پسې دغه سړی راولېږم هغه بنګش نه افضل بنګش افضل بنګش د مزدور کسان فاؤنډر یار حسین ته یار حسین ته د میرشاه چوچرې ته یې راولېږل او شیر علي باچا راغی هم دغه یو خلک و که نه یو ډله وه تا پسې مونږه راغلي یو افضل بنګش زه تا پسې رالېږلی وه ما په دې خپل کتاب کې یو نظم لیکلی دی زمیندار نظم تاسو به ما لوستی دی نو هغې کې اخري بند چې کوم دی که نو هغه ما کلیر کړی دی نو ما دیکانه وروره پاتې چې نظام کو بدل زه چې را یو شو دا نیسته وهلې قام کو بدل زه چې د خپل پټي ته شپولو د دنګو غنو زه چې د خپل پټي ته شپولو کو د دنګو غنو د زورورو د ایراړو غوانو پام کو بدل ډېر ښه ډېر او زه چې د خاورو په کنډول د مینت بال دا زه چې د خاورو په کنډول د مینت جام کو بدل ځای به زمونږ وي زمونږ نه چېرته تللی نه دی خدای به زمونږ وي زمونږ نه چېرته تللی نه دی خو دا زمونږ ګناه دی غوږ هم رپولی نه دی خو دا زمونږ ګناه دی غوږ هم رپولی نه دی ډېر زبردست حقیقت زما په دې کتاب کې انقلابي شعرونه هم ما لیکلي دي خو غضب دا دی چې زما هغه نظمونه هغه په ټوکو کې روک کړه بلکل